استرالیا پر پاکستان خپلې ټولې مرستې بندوي. د استرالیا حکومت چې له پاکستان سره شاوخوا 80 کلونو راهیسې دوه اړخیزې اړیکې لري، لومړي ځل لپاره یې پر پاکستان د مرستو بندولو پریکړه وکړه. استرالیا په 2019 کال کې پریکړه وکړه چې پر پاکستان به پیسې ټولې مرستې بندوي او په پام کې ده چې تر 2021 کال پورې به دا مرستې بندې شي. د استرالیا حکومت اوس ډیره کې خپلو ګاونډیو پیسفیک هیوادونو ته پام دی او غواړي بهرني مرستې پر ځینو هیوادونو لږې او یا بندې کړي تر څو خپلو نورو ستراتیژیکو ملګرو هیوادو سره مرسته وکړي. استرالیا پاکستان ته د بېوزلو ښځو او نجونو مرستې لپاره او هم د پاکستان پرمختګ لپاره هر کال نږدې 40 میلیونه ډالرو مرسته کوله. د استرالیا حکومت لخوا په بېساري ګام کې د مرستې تیر کال 19 میلیونو ډالرو ته راټیټې شوې او په پام کې ده چې تر 2021 کال پورې پر پاکستان ټولې مرستې بندې کړي. پاکستان د نړۍ یو له غریبو هیوادو څخه دی او د ملګرو ملتونو 2019 کال رپورټ کې پاکستان د روغتیا، زده کړې او هم عاید له اړخه د 128 هیوادو کتار کې 150 ځای خپل کړ. د استرالیا حکومت له 2014 کال راهیسې خپلې بهرنۍ مرستو کې د پام وړ کمې راوستي او دا دایره کې د استرالیا اقتصاد او هم ستراتیژیکو ارزښتونو په رڼا کې د ځینو هیوادو څخه مرستې کموي او پر نورو هیوادونو یې لګوي. استرالیا په پاکستان کې میلیونونو کسانو سره د خوړو مرستو کوله او هم یې وچکالۍ ځپلې او داخلي بې ځایه شویو کسانو سره نقدي پیسو مرستې کولې. بلخوا همدې مرستو څخه له 1 میلیون ډیرو پاکستانیانو ته عدلي عامه خدمتونه او هم سوداګرۍ ته لاسرسي برخو کې مرستې کولې. پاکستان ته په کال 2009 د لیر حکومت لخوا چې مشري یې کیون راټ کوله تر 80 میلیونو ډالرو مرسته شوې وه. بلخوا استرالیاوي چارواکي وایي له پاکستان سره به خپلې همکاري جاري ساتي او د زده کړې برخو کې به ځینو پاکستاني زده کوونکو ته بورسونه ورکوي او هم له دې وروسته به ټولو هغو برخو کې سره کار کوي کوم کې چې دواړو هیوادونو پکې ګډې ګټې وي. د استرالیا حکومت لخوا پر پاکستان د مرستو بندولو ته سیاسي چارو کارپوهانو په منفي او مثبت نظر ورکوي.